السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې خبر ملګرو تاسو چې کوم د پټو ویني یقینا د لاره چا کوم کلاس 4 نوکر چې وغیرہ کوم ترور دای وغیرہ دا چې کوم نرس و د دې کوم ویډیو چې ورل شو یقینا ډیر سوشل ورکران پسې تیری دي د خپل आवाज پورته کړی د چیر زمانه غ افسران هغه ډاکټران هغه چې کوم دي غلط غوښتنې کوي نو د دې आवाज تقریبا ډیرو سوشل ورکرانو چې کوم دي په هغه باندې روست ویډیو کړی چې یاره دې ته د انصاف ملو شي هغه افسران هغه ګنده ډاکټران هغه مشران چې کوم دي گرفتار شي گرفتار سم بلکې د دوی د نوکریان ختمول غواړي د خور دا خبره پکې کړي و چې یاره په دې هسپتال کې داسې بیوسه غریبانان دي چې د هغوی مطلب ډیره زیاته مجبوریان دي د دوی د غلط ډیمانډونو ته چې کوم دی هغوی خپل تنې ښودی دی او لګیا دي د مجبورۍ نه چې کوم دی هغه د هغو ضرورتونه مطلب دی د پوره کوي په ناجایزه طریقه باندې او خپل وخت چې کوم دی تیروي یعنی یا په هسپتال کې یا وغیره نو زمونږ دغه حکومت ته چې کوم دی خواست دی چې یاره دې خور نه دي باقاعده تپوس وکړي چې کوم دی ته ډاکټران یا کم افسران وغیره چې کوم ځای دي د دې لاره چې هغه د کومو چې ذهنونه ګندې دي چې د هغو مطلب دی د ګرفتاري وشي د هغو د نوکري چې کوم دی دا ختم شي چې یاره داسې آینده څوک کوي نه په هسپتال کې د یو بېوسه خور سره د بېوسه مور سره د یو نرس سره وغیره ځکه چې په یو هسپتال کې علاج کیږي او بیا په هغه هسپتال کې داسې کارونه هم کیږي او مثال په تور چې دغه ډاکټر هغه جنې ته وایي چې یاره ته ما سره دې دا چل ونه کړو نو ته به د نوکرۍ نه سسپنډ شي او تا به موږ د دې وارډ نه بل وارډ ته بدله کړو دا مختلف قسمه خبرې به تاسو دغه اورېدلي حکومت لا تر اوسه سیکشن نه دی اخیستی په کار ده چې وزیر اعلی په دې باندې اکشن واخلي وزیر اعظم صاحب چې کوم دی په دې سیکشن واخلي چې یاره ستا سره دا مطلب د څومره مودې راسېدي دا کم په دې کار کې ککړلي چې هغو ته باقاعده څه نه سزا میلاو شي چې یاره یو سبق حاصل کړي دا نور ډاکټران د دوی نه کوم چې دغه سوچ لري کوم چې دغه ذهن لري چې یاره داسې یو جنې به راځي او بس زموږ په مرضۍ باندې به چلیږي نو دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره غلطه خبره ده زموږ بیا هم خواستې چې یاره د دې خور سره ودرېده پکار دی چې یاره د دې خامخا په دې باندې حکومت څه اکشن واخلي چې دغه ګندګیر چې کوم دی ډېر زر د دې خپلې نوکرۍ نه سر ووینځي